په اسلام کې څلور درجې دي. د یوې درجې نوم دی مجاهده، د بلې درجې نوم دی مشاهده، د بلې مجاهدې نوم دی نظرانه، د څلورمې درجې نوم دی عطا او انعام. علماء کرام د دې مثال بیانوي لکه یو سړی چې له دې ځایه څخه ځي اسلام آباد لره له بادشاه سره د ملاقات دپاره، نو د ده څلور درجې دي. یوه درجه د مجاهده، دی به د سفر ستړیا برداشتوي، لوږه او تنده پر ده باندې راځي چې دی سفر کوي، بدخوابي به برداشتوي، تکاوت او ستړیا به برداشتوي، نو بیا دی اسلام آباد لره ځان رسولی شي. مجاهده معنا دا چې تر خپل منزل مقصود پورې ځان رسوي، او چې تر خپل منزل مقصود پورې ته ځان رسوي، پر تا باندې چې کوم تکلیف راشي دا تکلیف برداشتول و دې ته ویل کېږي مجاهده. لکه یو سړی چې له دې ځایه څخه ځي اسلام آباد لره د بادشاه د ملاقات دپاره، نو پر ده باندې چې کوم تکلیف راځي، که هغه بدخوابي، که لوږه یي، که تنده یي، که یخ یي، ګرمي، دا تکلیف به دی برداشتوي، او دغه تکلیف برداشتېدو ته ویل کېږي مجاهده. چې ته کله اسلام آباد لره ورسې، د اسلام آباد ووینې او د بادشاه سره ملاقات راشي، و دې ته ویل کېږي مشاهده. او دا له پخوا څخه اصول دی، یو قانون دی، رسم رواج، دود او دستور دی چې یو سړی بادشاه لره ورځي، نو بادشاه ته یو شی په تحفه کې ورکړي، یو هدیه ورته ورکوي، و دې ته ویل کېږي نظرانه. او چې ستا له بادشاه سره ملاقات وشي، ته نظرانه او هدیه ورته پیش کړې، نو بادشاه پر تا باندې عطا او انعام کوي، نو دې ته ویل کېږي عطا او انعام. د اسلام هم هوبهو دغه څلور درجې دي، یوه مجاهده ده، بله مشاهده ده، بله نظرانه ده، او بله عطا او انعام. اوس مجاهده زموږ د کله شروع سوله؟ 3 میاشتې مخکې چې د روژې میاشت راوختله، نو زموږ مجاهده شروع سوه. په روژه کې لوږه وه، تنده وه، بدخوابي وه، تراویح دي، پیشلمی دي، تهجد دی، او دا زموږ هغه مجاهده وه، او دا موږ برداشتوله، و دې ته ویل کېږي مجاهده. دا تکلیف موږ برداشت کړي کوم نه کړي برداشت. کله د شوال او د ذوالقعدې او د ذوالحجې میاشت راغله، نو د حاجیانو لاړو بیت الله شریف لره، د بیت الله شریف دید یې وکړي، مشاهده یې وکړله، نو دې ته ویل کېږي مشاهده. کېدلی شي الله پاک یې لیدلی وای، خو الله پاک په دا سترګو کې په دنیا کې هغه قوت نه دی ایښی چې الله پاک وویني. البته د الله پاک نشانیان یې ولیدلې، لکه بیت الله شریف د الله پاک کور دی که نه، نو دې ته ویل کېږي مشاهده. او دا مشاهده راله د مجاهدې بعد،
اول مجاهده وه چې د روژې میاشت لوږه تنده بدخوابي دا برداشت که دا مجاهده وکړه او بیا د شوال په میاشت کې د اختر په میاشت کې حاجان روان سو بیت الله له د بیت الله شریف دید یې وکړي او دې ته ویل کېږي مشاهده. درې څلور ورځې بعد موږ ورته یوه د الله پاک ته هغه نذرانه پېښوو چې قرباني ده پسونه به حلاله وو د اختر ورځ باندې و دې ته ویل کېږي نذرانه چې کله موږ دا قرباني وکړو و الله پاک ته خپله نذرانه پیش کړو نو الله پاک و موږ ته د خپل شان مطابق هغه عطا او انعام کوي و دې ته ویل کېږي عطا او انعام. اوس دا قرباني دا چې څونه غټ دربار و هغه ته د هغه د حیثیت مطابق نذرانه پیښیږي. مثلا که معمولی دربار و د معمولی دربار هغه نذرانه پیښیږي، که متوسط او درمیانه دربارو نو متوسط او درمیانه هغه انعام پیښیږي. اوس موږ د احکم الحاکمین د الله جل جلاله دربار و هغه ته نذرانه پیښو او هغه ته به چې څونه غټه نذرانه یي څونه قیمتي نذرانه یي هغه به سړی پیښوي او قیمتي نذرانه هغه د انسان خپل جان دی چې سړی خپل ځان قرباني کړي، خپل اولاد قرباني کړي. لیکن دا د الله پاک له موږ سره هغه سلوک کوي لکه کوم سلوک چې الله پاک له ابراهیم علیه السلام او له اسماعیل علیه السلام سره وکړي. ابراهیم علیه السلام و الله پاک ته په نذرانه کې خپل زوی پیش کړي، لیکن الله پاک د زوی په بدل کې له ده څخه یو پسه قبول کړي. نو موږ ته به هم دغه رقم دا نیت به نه کوو چې زه ګوا پسه حلالوم، بلکې موږ به دغه تصور یې چې زه خپل ځان قربانوم. لیکن الله پاک له ما سره هغه رویه او سلوک کوي کومه رویه او سلوک چې الله پاک له ابراهیم علیه السلام سره وکړ چې له هغه څخه یې پسه قبول کړي. زما د ځان په بدله کې الله پاک له ما یو پسه او یو بکره قبلوي، لیکن ثواب هغه ثواب را کوي، عطا او انعام هغه عطا او انعام را کوي کوم عطا او انعام چې الله پاک و ابراهیم علیه السلام ته د اسماعیل علیه السلام پر حلالېدو باندې ورکوي. ګوره د معمولی شي خریدار هر څوک، مثلا وړه دي دا وړه خریدار هر څوک، غوړي و براده د دې خریدار هر څوک اخلي، پلاټ او ځمکه ده د دې خریدار هر څوک. لیکن یو د انسان جان دی د دې خریدار هر څوک نشي کېدلی.
د دې خریدار د الله جل جلاله ذات دی. ځکه الله پاک فرمایي ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. الله پاک له مؤمنانو څخه د دوی د نفسونه او د دوی مالونه اخیستي دي، رانیولي دي په بدله کې د دې چې الله پاک جنت وکړي. او دا قرباني ډېر عظیم عبادت دی. کله کله په یو عمل کې عظمت د ذات په وجه سره، کله کله په یو عمل کې فضیلت و عظمت د مکان په وجه سره، کله کله په یو عمل کې عظمت د انجام په اعتبار سره. قرباني داسې عمل دی چې په دې کې عظمت د ذات په اعتبار سره هم شته، د مکان په اعتبار سره هم شته، د زمان په اعتبار سره هم شته، او د انجام په اعتبار سره هم شته. د ذات په اعتبار سره څنګه عظمت دی؟ یو وخت کې صحابه کرامو له نبي علیه الصلاة والسلام څخه پوښتنه وکړه چې یا رسول الله دا قرباني له کومه وخت را شروع ده، او د دې قرباني مقصد څه شی دی؟ نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل سنت ابیکم ابراهیم. درې لفظه نبی علیه الصلاة والسلام وویل، سنت ابیکم ابراهیم. دا ستاسې د پلار ابراهیم سنت دی. سنت معنا طریقه د نبی. اوس د ابراهیم سنت دی چې هغه ستی پلار دی. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي اوس دلته دا خبره ده چې دا د ابراهیم علیه الصلاة والسلام سنت دی، حالانکه ابراهیم علیه الصلاة والسلام خپل زوی حلالوي. او که موږ د ده سنت پر ځای کوو نو په هغه وخت کې دا د ده سنت راځي چې موږ خپل زامن حلال، لیکن موږ خو د زوی بجای پسه حلالوو، بکره حلالوو. دا څنګه سنت زموږ د پلار د ابراهیم دی؟ علماء کرام لیکي چې د دې معنا دا ده چې یو سړی په اخلاص سره، په دیانت او په تقوا سره پسه حلالوي او د الله د رضا نیت یې کړی، د غوښو د دې نیت یې نه یې کړی، ودته الله پاک دونه ثواب ورکوي لکه ابراهیم علیه الصلاة والسلام ته چې د زوی پر حلالولو باندې څنګه ثواب ورکوي. او له ابراهیم علیه الصلاة والسلام سره چې الله پاک کم سلوک کړی و چې د زوی په بدله کې الله پاک سجن قبول کړي، الله پاک هغه سلوک له موږ سره کوي چې د ځان او د زوی په بدله کې الله پاک له موږ څخه پسه قبول کړي. سنت ابیکم
دا ستاسې د پلار سنت دی. ابراهیم علیه السلام زموږ څنګه پلار دی؟ ګوره نبی علیه السلام زموږ روحاني پلار دی. ولی الله پاک په یو آیات کې فرمایي چې د نبی علیه السلام بیبیګانې دا ستۍ مندې دي. د نبی علیه السلام بیبیګانې الله پاک فرمایي چې دا ستۍ مندې دي. نو چې د نبی علیه السلام بیبیګانې زموږ مندې سولې، نو نبی علیه السلام زموږ پلار سو که نه سو؟ روحاني پلار. په بل آیات کې الله جل جلاله فرمایي ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول الله وخاتم النبیین. الله پاک فرمایي چې محمد صلی الله علیه وسلم په تاسې کې د نارینهو د هېچا پلار نه دی، ولکن رسول الله، لیکن د الله پاک رسول دی. د ګرامر علما هغه په دې پوهېږي چې لاکنه په عربي کې راځي د دې دپاره چې مخکې یو شی نفي سوی په لاکنه بعد هغه اثبات راځي. نو مخکې د نبی علیه السلام پلاروالی منفي سلو چې نه دی محمد په تاسې کې د هېچا د نارینهو پلار، په لاکن سره د دې اثبات راځي ولکن رسول ستاسې روحاني پلار دی. نو نبی علیه السلام زموږ روحاني پلار دی. او نبی علیه السلام د ابراهیم علیه السلام د زوی د اسماعیل علیه السلام په اولاده کې دی که نه؟ نو چې نبی علیه السلام زموږ پلار سو روحاني، او دی د اسماعیل علیه السلام په نسل کې رالی، او اسماعیل علیه السلام د ابراهیم علیه السلام زوی دی، نو ابراهیم علیه السلام زموږ پلار سو که نه سو پلار؟ ځکه نبی علیه السلام فرمایي سنت ابیکم، دا ستۍ د پلار سنت دی. ابراهیم چې هغه ابراهیم علیه السلام خو په انبیاو کې ډېر جلیل القدر پیغمبر دی، ډېر عظیم د لوړ شان پیغمبر دی. نو چې موږ د ده سنت پر ځای کوو، نو په د ده په عمل کې خو نوم عظمت دی. نو ده دا قرباني کړې ده او دا د ده سنت دی، نو په دغه عمل کې عظمت رالی که نه رالی؟ د ذات په اعتبار سره. او کله کله په د عمل کې عظمت راځي د مکان په وجه سره. مثلا یو لمونځ دی موږ چې کور وکړو، نو د یوه لمانځه ثواب یې دی. او دغه لمونځ چې موږ په مسجد کې کوو په 25 سو، او دغه لمونځ چې موږ په مسجد اقصی بیت المقدس کې کوو په 25,000. دغه یو لمونځ چې موږ په مسجد نبوي کوو نو دا په 50,000 دی. دغه لمونځ چې موږ په مکه مکرمه کې کوو نو دا په 1,00,000. اوس لمونځ یو دی،
عظمت کې راغی په مسجد کې په 25 په مسجد بیت المقدس کې دا په 25,000 سو په مسجد نبوي کې په 50,000 سو او په مکه مکرمه په مسجد حرام کې په 100,000 سره سو لمونځ یو دی د مکان په وجه سره مسجد تر کور افضل دی بیت المقدس بیا تر نورو مساجد افضل دی مسجد نبوي دا بیا تر بیت المقدس تر مسجد افضل دی او حرم شریف بیت الله شریف په مسجد دا تر مسجد نبوي افضل دی نو ځکه هغه عبادت هم ورسره افضل دی دا قرباني چې موږ په کوم ځای کې کوو په دا کې عظمت راځي څنګه په حدیث شریف کې راځي چې په 1 د ورځ د دې میاشتې پر 1 باندې چې دا حاجیان لاړ شي مینا لره نو خو لبیک اللهم لبیک وای دا لبیک اللهم لبیک غرونه اوري ډبرې اوري درختې اوري دغه غرونه هم لبیک لبیک شروع کړي دا ډبرې هم لبیک لبیک شروع کړي دا درخت هم لبیک لبیک شروع کړي نو د هغه وشاته چې نور غرونه یې هغه هم دغه لبیک واوري هغه هم دا لبیک لبیک شروع کړي د هغه وشاته چې کومې ډبرې او غرونه دي هغه هم لبیک لبیک شروع کړي دا له مشرقه څخه تر مغربه پورې له جنوبه څخه تر شماله پورې دا ګرد مځکه حرم وګرځي یو سړی چې د اختر په ورځ قرباني کوي نو دی د دا تصور نه وایي چې زه په کوټه کې دا پسه حلالوم یا زه په پښین کې حلالوم دی د دا تصور وایي چې زه چې دا پسه حلالوم دا په مکه مکرمه کې حلالوم ولې دا د حاجیانو په لبیک لبیک ویلو سره دا غرونه دا ډبرې دا درختې دا لبیک لبیک وایي له هغه څخه چې کوم غرونه واوري هغه هم دا لبیک شروع کړي له هغه وشاته چې کوم غرونه او ډبرې دا لبیک لبیک وایي هغه هم دغه لبیک شروع کړي دا ګرد مځکه حرم وګرځي نو د اختر په ورځ دغه مځکه حرم ګرځي نو موږ چې قرباني کوو دی دې لکه په مکه مکرمه کې چې کوو او مکې مکرمې ته الله پاک عظمت ورکړی دی که نه دی ورکړی لیکن تی ته به دا تعجب سي چې دا څنګه مسله ده چې اوس په کوټه کې دا کوټه داسې لکه مکه مکرمه اوس تی ګورئ دا لمونځ په مسجد کې په 25 دی که نه دی لیکن پر هغه روډ چې سړی لمونځ کوي نو هغه په 25 دی نه دی لیکن که چیرې دا مسجد ډکېدی 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 تر هغه ګیټه پورې دا مسجد ډک سو د جومات د لمانځه ټیم سو په مسجد کې د درېدو ځای نه او په دغه جومات چې یو سړی پر هغه روډ ودرېد او په دغه جومات کې دا لمونځ ادا کوي نو هغه سړي لمونځ په 25 دی که نه دی حالانکې هغه په مسجد کې نه دی ولاړ هغه خو له مسجد څخه د باندې ولاړ لیکن دا چې دا مسجد ډکېدی تلی 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 هغه روډ هم د مسجد حکم واخیست هغه دی سو لکه مسجد
اوس که پر هغه روډ سړی ودرېږي د جمعې لمونځ کوي یا د ماپښین لمونځ کوي یا د مازدیګر لمونځ کوي چې مسجد ډک سلو په مسجد کې د درېدو ځای نه و نو د هغه روډ حکم د مسجد حکم ګرځي. دغه رقم چې په مینا کې د حاجیان لبیک لبیک شروع کړي او دا لبیک لبیک غرونه اوري ډبرې اوري درختې اوري او هغه هم دا لبیک لبیک شروع کړي د هغه وشاتې نور هم دا لبیک لبیک شروع کړي دا ګرد مځکه د حرم حکم واخلي نو دا داسې دی لکه دی چې په مکه مکرمه کې دا قرباني کوي. نو کله کله په یو عمل کې عظمت د ذات په اعتبار سره او کله کله د زمانې په اعتبار سره د وخت په اعتبار سره. مثلا یو سړی دی نن نفل کوي او دغه نفل موږ په روزه کې کول دا په روزه کې 2 رکعاته نفلو دا له فرض سره برابر و که نه و برابر؟ نو ولې برابر و؟ د روزې د فضیلت په وجه سره. یو نن موږ فرض لمونځ کوو یو موږ په روزه کې فرض لمونځ کوو دا نن چې موږ کوم فرض ادا کوو نو د فرضو ثواب دی او د روزې په میاشت کې چې موږ فرض کول نو یو فرض په 80 سره د روزې د وخت په وجه سره. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي نو د وخت په وجه سره په یو عمل کې عظمت راځي. یو نن یو سړی صدقه کوي یو یې د روژې په میاشت کې صدقه کوله د روژې په میاشت کې ورپې صدقه کول په 80 سره و د روژې په وجه سره. نفل یې له فرض سره برابر و او فرض یې په 80 و. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې د کال چې کم وخت او چې دغه 10 شپې راشي دا د لوی اختر د ذوالحجې 10 ورځې په دې کې دا نیک عمل و الله پاک ته دونه محبوب ګرځي دونه فضیلت لري چې په ګرد کال کې دونه فضیلت نه وي. په دغه 10 ورځو کې یو نیک عمل کول لمونځ کول تلاوت کول ذکر کول صدقه او خیرات کول په دا 10 ورځې کې چې کوم عمل و الله پاک ته محبوب وي او الله پاک څونه ثواب ورکوي د ګرد کال چې تیر سو په دغه وختو کې دونه فضیلت نه و لکه په دا 10 ورځو کې چې نو موږ قرباني کوو په دغه 10 ورځو کې کوو که نه کوو. صحابه کرامو و نبی علیه الصلاة والسلام ته یا رسول الله په دا نور کال کې که سړي جهاد کوي هم دا د جهاد تر عمل هم د دغه 10 ورځو نیک عمل افضله دی. نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل چې و د دې 10 ورځو نیک عمل دا تر جهاد هم د دا ګرد کال تر جهاد چې د په دا کال کړی تر هغه هم افضله دی. خو نبی علیه الصلاة والسلام هغه مجاهد چې د الله په لار کې دی تللی له ده سره سواري دی هم شهید شي او د ده سواري هم لاړه شي هغه مجاهد
چې دی هم پکې شهید شي او د ده سواري هم پکې ولاړ شي د هغه عمل د دغه 10 ورځو له عمله سره برابر دی نو قرباني چې موږ کوو هغه په دغه 10 ورځو کې کوو نو په دې قرباني کې د ذات په اعتبار سره هم عظمت شته په قرباني کې د وخت په اعتبار سره هم عظمت شته ولې دا په دا 10 ورځو کې راځي او په قرباني کې د مکان په اعتبار سره هم عظمت شته ولې چې دا اگر د مځکه حرم ګرځي او دا قرباني د انجام په اعتبار سره هم په دې کې عظمت شته په دنیا کې هم په آخرت کې هم نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي که یو سړی د مال د تنصیب په وجه سره باوجود دی قرباني کوي صدقة الفطر ادا کوي حج کوي که څه هم مالي طور یې کمزوری لیکن بیا هم قربانی نه پرېږدي سرسایل نه پرېږدي حج کوي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې الله پاک قسم خوري چې زما دې په خپل جلال سره قسم یې چې زه به ستا پر 7 پشتو باندې نیشتي بیا نه راولم ستا 7 پشته پر دې باندې بل وږه نه راځي نیشتي به نه راځي ستا 7 پشته به زه غني ګرځوم مالداره به ګرځم او د انجام په اعتبار سره ګوره دا زکات چې موږ ادا کړو له دا زکات څخه بیا موږ ته خوراک جایز نه دی جایز که یو سړی یو شی نظر ومني یو پسه نظر کې بیا له دا پسه څخه د ده دپاره خوراک نه دی جایز چې دی حلال کړي لیکن قرباني داسې عمل دی چې موږ قرباني هم په کوو او موږ ته خوراک هم بیرته جایز حالانکه زکات چې تا ادا کوي بیا تا ته خوراک نه دی جایز دا نظر چې تا ومنئ بیا تا ته خوراک نه دی جایز لیکن دا اختر قربانی دا قربانی هم ده او تا ته خوراک هم جایز دی دا خو مستحب عمل دی سړی دی د اختر دا پسه 3 حصې کې 1 حصه دی و غریبانو ته ورکړي 1 حصه دی د خپل رشته دارانو دا قریبان خیش و خاله میلمانه وراځي په هغو دې وخوري 1 حصه دی په خپله او په خپلو بچیانو باندې وخوري دا مستحب عمل دی که یو سړی راولاړ شي دا قرباني وکړي په خپله ګرد وخوري 1 حصه هم هېچا ته نه کړي ور لیکن بیا هم الله پاک دی ستا په قرباني کولو کې فرق نه راځي نو په دې کې عظمت شته که نشته په دې وجه هم په دې کې عظمت دی چې د ابراهیم علیه السلام چې خپل زوی حلال کړي حلالوي یې لیکن الله پاک د دا زوی په بدل کې پسه جن قبول کړي لیکن وده ته ثواب الله پاک ورکوي د زوی د ذبح کېدو لکه نبی علیه الصلاة والسلام چې معراج لره تللی و الله پاک 50 لمونځونه
و نبی علیه الصلاة والسلام ته د امت دپاره ورکړو 50 لمونځونه. دی چې را روان سو موسی علیه الصلاة والسلام سره د نبی علیه الصلاة والسلام ملاقات وسو. موسی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل چې الله پاک په تحفه کې څه شی درکوي. نبی علیه الصلاة والسلام ورته ویل چې الله پاک زما د امت دپاره 50 لمونځونه را. موسی علیه الصلاة والسلام ورته ویل چې زما په بني اسرائیلو کې دا تجربه سوې ده، دا 50 لمونځونه دا به ستا امت نه کوه، ولې په بني اسرائیل ته الله پاک 3 لمونځونه ورکړي وو، هغه 3 لمونځونه یې نسوه کوه. او د موسی علیه الصلاة والسلام دا خبره صحیح وه، ولې اوس 5 لمونځونه دي په موږ ته نه دي پوره، او که 50 لمونځونه وایه نو موسی علیه الصلاة والسلام و نبی علیه الصلاة والسلام ته ویل چې بیرته ورسه په کم یې که. نبی علیه الصلاة والسلام نه واره بیرته الله پاک لره ولاړ چې وربلی د الله پاک به 5 لمونځونه بیا ورکم. چې بیا به رالی بیا به موسی علیه الصلاة والسلام دا اوس سم 45 لمونځونه نشي کولی ستا امت. نو واره نبی علیه الصلاة والسلام بیرته الله پاک لره ولاړی 5 یې ورکمول، 45 یې ورماف کړو، 5 یې ورکړو. لیکن الله پاک ورته وفرمایل چې ستا امت دې دا 5 لمونځونه کوي، ثواب د 50 لمونځو ورکوو. کوي دې 5 لمونځونه لیکن ثواب یې د 50 لمونځو. دغه رقم دا قرباني که په ظاهره باندې دا پسه او بکره ده، لیکن الله پاک چې یو سړی په اخلاص سره د غوښو په نیت نه دا قرباني وکړي، الله پاک ثواب دونه ثواب ورکوي لکه ابراهیم علیه الصلاة والسلام چې خپل زوی څنګه حلالوي، الله پاک څونه ثواب ورکوي. دغه رقم وموږ ته پر دا بکره او پر دا پسه حلالولو باندې الله پاک دغونه ثواب راکوي. او دا د انجام په اعتبار سره هم په دې کې عظمت شته په دا قرباني کې. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې تاسې دا قرباني کوئ دا مه پرېږدئ، او پیسو ته مه ګورئ چې دا ګران دی دا ارزانه دی، ښه قرباني کوئ. دا الله پاک تی لره ساتي چې کله د قیامت ورځ راشي دا ستا د ګرد عمر قرباني الله پاک له دې څخه یو سواري جوړوي او دا به تا پر پل صراط باندې پورې باسي، او دا به داسې سواري چې دا به پر پل صراط ښه کېږي نه. دا غریب صحابه له دې څخه یو څه پریشان سول، ول یا رسول الله دا چې کم مالدار خلک دي دا خو به ثواب دا قربانیانې کوي، مال لري، دولت لري، پیسې لري، نو موږ خو د پل صراط هغه سواري نه لرو، ولې موږ قربانۍ نه کوو، وس یې نه لرو. نبی علیه الصلاة والسلام و صحابه کرامو ته ویل دې غریبو صحابو ته چې تاسې غم مه کوئ، ستاسې بندوبست ما کړی دی. زه هر کال لکه څه رقم چې د ځان دپاره قرباني کوم، زه د خپل هغه غریبانو امت دپاره هم قرباني کوم.
او نبی علیه الصلاة والسلام به د دې امت د غریبانو دپاره قرباني کوله. نو نبی علیه الصلاة والسلام ویل چې ستی چې دا کم وس نه لري د دې دپاره دا زما چې کومې قربانیانې کړي دي دا به ستۍ سواریانې. نو د انجام په اعتبار سره چې دا زموږ دپاره پر پل صراط باندې سواري ده نو عظمت شته که نشته؟ په بل روایت کې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې یو سړی یو پسه قربانوي یا یو بکره قربانوي، الله پاک دونه نیکۍ ورکوي لکه پر دا پسه باندې چې څونه بېشتان ولاړ. دا د پسه بېشتان موږ ته حسابولی شو؟ تر حساب تیر دی که نه؟ چې یو سړی په اخلاص سره د الله د رضا دپاره د غوښو نیت یې نه وي، د فخر نیت یې نه وي، پر تربرو باندې د بړایي نیت نه وي، صرف اول صرف یې نیت دا وي چې له ما څخه زما رب راضي شي. الله پاک د هر بېشته په بدله کې نیکي ورکوي. موږ دا غواړو چې زما دا غوږ دې د جهنم په اور وسوځل شي. موږ دا غواړو چې زما دا یوه سترګه دې د جهنم په اور وسوځل شي. علما کرام لیکي چې تاسې چې کوم حیوان قرباني کوئ نو ستی د روغو سترګو والا قرباني کوئ. ولې دغه سترګې ستا د سترګو په بدله کې دا ګرځي، غوږونه ستا د غوږ د نجات په بدله کې ګرځي، دا پښې ستا د لاس او د پښو په هغه عوض په بدله کې الله پاک نجات ورکوي. نو صحیح سالم پسه حلالوي. نو دا قرباني به کوو که بیا نه کوو؟ په ښه جذبه باندې، په محبت باندې، په دا جذبه او په دې محبت باندې چې دا زموږ د پلار د ابراهیم سنت دی. د غوښو نیت به نه کې کوو، دا نیت به کوو چې زموږ رب له موږ څخه راضي شي.